د پاکستان او ایران په تعلقاتو کې یو لوی پرمختګ مخې ته راغلی دی. د کوم تر مخه چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د پاکستان دوره کوي. د ایران صدر په روانه میاشت کې د پاکستان دوره کوونکی دی. وړومبی غیر ملکی حکومتي مشر پاکستان ته د پاکستان کې چې کوم نوی حکومت د شهباز شریف جوړ شوی دی دا به وړومبی غیر ملکی مشر وي چې هغه به پاکستان ته راځي او چې کوم اعلی چارواکي د پاکستان د هغوی سره به ملاقات کوي. د ذرایعو تر مخه دا ویل کېږي چې ایران صدر ابراهیم رئیسی به په 22 اپریل باندې پاکستان ته رسیږي. چې کله دوی پاکستان ته راشي دغه دورې په محل به د آصف علي زرداری څوک چې د پاکستان صدر دی، شهباز شریف څوک چې د پاکستان وزیر اعظم دی او عسکري قیادت کوم فوجي قیادت دی د هغوی سره به دوی ملاقاتونه کوي. ذرایع دا هم وایي چې دغه دوره کې به د پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم اهمې مسلې دي یا کم اهم امور دی په هغه باندې به خبره اترې کیږي. ورسره چې کوم په مشرقي وسطا کې بدلیدونکي صورتحال دی په هغه باندې به هم ګټورې خبرې اترې کیږي. ورسره ذرایع دا هم وایي چې د ایران او پاکستان د کم ګیس پایپ لاین مسله ده په هغې باندې به هم ضروري خبرې اترې کیږي او دغه به چې کوم دغه پایپ لاین دی دغه کار به سرته رسولی شي او په هغې دپاره به عملي ګامونه پورته کول کیږي کوم چې د پاکستان د معیشت دپاره ډیر زیات مهم ګام دی. د ګنګه دی وی چې تیر 3 میاشتې وړاندې د جنوري په میاشت کې د ایران لخوا د بلوچستان په سیمه کې مزایل داخل شوي وو او ایران دغه دعوه کړې وه چې دوی دغه مزایل په بلوچستان چې کوم دغه سیمه ده په دې کې دهشتګردي په هغې باندې هغوی حمله کړې وه. خو بل پلو د هغې په جواب کې بیا پاکستان هم د ایران چې کوم سرحدي سیمه د سیستان هلته هغه سیمې په نښه کړې او چې کوم هلته د دهشتګردو ټکانې دي هغه یې وویشتلې. بیا چې کوم سفارتي حکام دي هغوی په دغه حالاتو باندې کنټرول راوستل او دوه طرفه چې کوم حالات دي هغه کنټرول شول او هغه مسله یې په ښه توګه باندې هواره کړه. اوس پاکستان ته د ایران صدر را روان دی په دغه دوره باندې او د ایران سره د پاکستان تعلقات ښه کېدل ډېر زیات مهم دي. کوم هم هیوادونه چې هغه د خپلو ګاونډي ملکونو سره د هغوی تعلقات بهتر وي ښه وي او د هغوی سره د هغوی تجارت ښه روان وي نو هغه ملکونه مخ په بره باندې ځي. تمه ده چې د پاکستان او ایران تعلقات ښه کېدو سره به د پاکستان چې کوم معیشت دی هغه ډوب شوی دی هغه به څه ناڅه غوره شي.